السلام علیکم محترمین الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره دوستانو له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم د سورة القدر وظیفه د شپې د قدر شروع دی مبارک شپې دی دا یوه وظیفه عمل ورد وکړئ هغه وظیفه ده د سورة القدر انا انزلناه فی لیلة القدر دغه وظیفه ده چې قرآن شریف کې دغه سورت د قرآن شریف اخرنی سپاره عما یتساءلون سپاره کې دغه سورت موجود کړل د چې ډېر کوچنی سورت د هر کس یې ویلی شي دوستانو د دې وظیفې نن د دې سورت وظیفه در سره شریکه کوم بیا خاص کر د فضیلت شپې شروع دي د شب قدر شپې شروع دي چې په دغه میاشت کې داسې ورځې راځي په اخرنی عشره کې چې تاک تاک ورځې دي په دغه ورځ کې د انسان هر خواست د انسان هر دعا د انسان هر جائز مقصد پوره کیږي نو دوستانو کوشش وکړئ دا موقع له لاسه مه ورکوئ داسې موقع په لاس باندې راغلی دغه یوه وظیفه په دغو ورځو کې ډیره کوئ کم جائز حاجت مې په زړه کې وي الله ته پیش کړئ کم ارمان می پزړه کې وي کم خواهش می پزړه کې وي لکم مشکلاتو څخه ځان خلاصول غواړي د یوې وظیفې ورد وکړي دا داسې وظیفه ده چې دا داسې مبارکه میاشت او بیا داسې مبارکې ورځې دي چې د لیلة القدر او شپې دي دا تاک تاک شپې چې یویشتم درویشتم پنځه اوویشتم نویشتم ده او دغه شپې مبارکې ډېرې بهترینې شپې دي په دغو شپو کې انسان هر هغه ذکر کولی شي سجده یې وي خو د دغې شپو یو خاص عمل نن له تاسو سره شریک کوم چې د سورة القدر وظیفه ده انا انزلناه فی لیلة القدر الله پاک جل جلاله فرمایي موږ په دې شپه د قدر کې قرآن شریف را نازل کړی په دې میاشت کې قرآن شریف را نازل شوی ده او دا داسې شپه مبارکې دي دا داسې بهترینه میاشت ده چې د قسمت والا خلکو ته ورنصیب شوې ده شاید را روانه بیا داسې میاشت کې ډېر داسې انسانان بیا نه وي چې په دې اوس میاشت کې موجود کړل دي نو کوشش وکړئ له دې څخه ګټه واخلئ استفاده واخلئ د رمضان څرنګه چې د برکت میاشت ده څرنګه چې د عبادت میاشت ده څرنګه چې د قبولیت میاشت ده د استغفار میاشت ده بله میاشت دارنګه نشته لکه دغه میاشت 11 میاشتې یوې خواته که دغه یوه میاشت پر دې ټولو میاشتو بهترینه میاشت ده او الله تعالی جل جلاله فرمایي چې دا زما میاشت ده په دې میاشت کې چې څوک روزه ونیسي د هغه روزې بدله الله تعالی وایي زه ورکوم ځکه چې په دې شپو کې په دې میاشت کې یوه داسې ورځ هم راځي چې ته په دغه شپه کې عبادت وکړې ستا تر زرو میاشتو عباداتو بالا ده عبادت دا نه معنا چې ته به د ماښام له لمانځه نه بعد پر عبادت درېږې بیا تر سپېدو 2 رکعاته نفل وکړه هم عبادت ده د قرآن کریم تلاوت وکړه هم عبادت ده چې هره وظیفه دې زده وي هغه وکړه هم عبادت ده چې هر صورت دې یاد وي هغه وکړه هم عبادت ده خو کوشش وکړئ په دغو شپو کې له عبث مجلسیاتو ځان راګرځوئ داسې د رمضان مبارک اخرنی عشرې شروع ده اخرنی 10 ورځې شروع دي په دې کې امکان شته چې په دې تاک تاک شپو کې دي دغه سورة د لیلة القدر شپه دي په دغو شپو کې موجوده وي نو په دغو شپو کې په ډېر محنت سره دعا وکړئ په ډېره توجه سره خپل حاجت الله ته پیش کړئ په ډېره عاجزي سره د خپل زړه ارمان الله ته پیش کړئ چې دا ارمان لرم را پوره کړې دا خواهش لرم را پوره کړې په دې مقصد کې مې کامیاب کړې دوستانو په دغه شپه باندې جبرائیل علیه السلام هم منځکې ته راځي سره له زراو فرشتو والروح فیها په دې صورت کې دا توري دي والروح فیها دغه روح چې دا له دې څخه جبرائیل امین مراد ده په دغه شپه باندې حضرت جبرائیل علیه السلام سره له زراو فرشتو مځکې ته راشوه کیږي او د امت لپاره د استغفار دعاګانې کوي او پر هغه چا باندې سلامتیا وایي چې څوک په عبادت باندې مشغول وي او پر هغه چا باندې سلامتیا وایي څوک چې تسبیح او تهلیل وایي دوستانو دغه شپه مبارکه کې یو حدیث مبارک راغلی ده حضرت علی رضی الله عنه څخه روایت کې هغه فرمایي چې کم شخص په دغه شپه باندې د ماخستن له لمانځه نه بعد 7 ځلې سورة القدر ووایي
الله تعالی له هر مصیبت څخه په امان ساتي او ټول فرشتي د دل لپاره د جنت د داخليدلو دعا کوي، له دوزخ څخه د ساتلو دعاګانې کوي. دوستانو د وظیفې عمل در سره شریک کوم. محترمینو وظیفې عمل دا د کله چې د ماخستن منځو کې یا د ماښام منځو کې کوشش کوي په دې وخت کې ځکه چې ليله د شپه د قدر چې د په دغه شپو کې شروع کیږي د ماښام ل لمانځه نه بعد تر صبح صادق پورې. نو تاسو به د ماښام ل لمانځه نه بعد یا د ماخستن ل لمانځه نه بعد 2 رکعات نفل وکړي. تاسو کم حاجت وو، تاسو کم مشکل وو، هغه په خپل ذهن کې راو ګرځوي. کله چې می 2 رکعات نفل وکړل کوم سورت زده وي بیا سورتونه کې وایاس لقلا ولغدالین امین نه بعد سورۃ القدر کې وایاس. په اول آیات سرت کې سورۃ القدر وایاس، په دویم کې قل اعوذ برب الناس وایاس. دا سم کوي په اول کې سورۃ القدر وایاس، په بل کې ترغه اخوات الول زین لاند راځي اخرنی آیت سرت وایاس سورۃ الناس ده. کمی سورۃ نویز ده په یاد می نوی نو بیا قل والله شریف هم کې وایلی سي. نو کله چې مسلام وګرځوي له سلام نه بعد با یو واری درود شریف وایاس، له درود شریف نه بعد با بیا تاسو وځلې وواره و مرتبه سورۃ القدر وایاس. ان انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. دا به تر پایه پورې وایاس. دا سیمه کله وای پر ځان باندې به جوف کې په اخرنی کې به بیا یو ځل آیات درود شریف وایاس. د غن نه بعد با دعا وکي، دعا مپریدي، د غشفه الله ته پیش کی، د غسرت الله ته پیش کی چې د دې په برکت سره، د دې په واسطه سره، د دې شپې په واسطه سره، د دې سورت مبارک په واسطه سره، د دې رمضان مبارک په واسطه سره ز پزړه کې یو خواهش لرم یا الله را پرای کې، ز پزړه کې یو حاجت لرم یا الله را پرای کې. دوستانو ان شاء الله پر کېږي ځکه چې په دې صورت کې ډېر کرامات پراته دي، په دې شپو کې ډېر کرامات، په دې ټوله میاس کې ډېر کرامات پراته دي. الله تعالی دې وکړي چې تاسو دا وظیفه وکړئ. پر الله مسوارم. السلام علیکم ورحمت الله.